چې دا ورور سوال کوي چې ما خپل زوی لېږلی د کار دپاره په یو ورکشاپ کې او د دغه هلک عمر 14 یا 19 کاله او سبق مې وی او ما ورته وویل چې مزدوري کوه چې د کور خرچم چلیږي نو دی د خپل کار په دې منځ کې د سزي نه راولید او مړ شو او د دغه د طرف نه د ورکشاپ والا طرف نه په دې کې سلاس نه و او هغوی طرف نه ښه سیفټي او ښه امان و خو بیا هم دی راولید په خپله او مړ شو نه آیا په دې کې کفاره او دیه هغه په پلار باندې ده که نه په دې ورکشاپ والا باندې ده چې هغوی د ځان سره د وړوکي هلک په کار کړی و د عمر وی کم که نه په پلار باندې ده چې ده دا وړوکي هلک لېږلی ورکشاپ ته کفاره په چا باندې ده الجواب بالله التوفیق هغه دا دی د دې سوال نه ده معلومیږي چې دا هلک بالغ و 14 کالو هلک صحیح بالغ د بلوغ 3 نښې دي د سړو دپاره د نامه نه لاندې ویښته راخته او دغه شان احتلام کېده او دس پیوړېده غسل لازمېده او که په دې دوه کې یو هم ونه شي نو 15 کاله پوره کېده چې 15 کاله پوره شي او د ده ویښته راونښتې او په دې احتلام ونه شي بس دی بالغ دی نو دا خو بالغ دی د دې نه واضح شو چې دا هلک څه دی بالغ دی او دی چې راولېدلی دی نو کفاره د دې نه په پلار باندې شتي او نه په ورکشاپ والا باندې شتي د هغوی د طرف نه به دې کې څه غلطي نشتي د پلار د طرف نه به دې کې څه غلطي نشتي ځکه چې دا خو لوی سړی د کار لېږلی او رسول الله وسلم دا خبره کړې ده البئر جبار والمعدن جبار څنګه چې صحیح بخاري صحیح مسلم کې دا حدیث دی او دې حدیث نه دا ثابتېږي چې به داسې قسمه سړي په مرګ باندې دغه مالک یا چا چې لېږلی دی هغه نه د هغوی په دې کې سلاس نشتي او نه په هغو باندې دې څه کفاره یا څه دیت شتي والله اعلم او د فایدې لپاره دا خبره یې ساتئ چې داسې هلک ته ماشوم مه وایئ ته د 14 کالو ته وایي ماشوم مې لېږلی اوس وایي د دې ماشوم د مرګ دیت او کفاره په ما ده که نه په هغوی دی چې دا ماشوم یې په کار کړی څه شي ماشوم او ماشوم یو سړی د 14 د 18 کالو دی خو پلار جوړېږي واده ولو که بچي هم پیدا کېږي او دی ورته ووایي دا ماشوم یې ما لېږه د ماشوم ټکې خون نه کوي په داسې هلکانو پورې تاریخ راواله سیرت راواله د مسلمانانو چې دې وړو وړو ځوانانو په دې کم عمرۍ کې جهادونه کړي دي د لښکرو امیران به و هغې ته وګوره دا امام بخاري چې کوم روایت راوړی دی عبدالله بن عمر د نومه وی ما ته اجازت نه میلاوېدو د جهاد ځکه چې زه وړوکی وم او غزوه خندق کې د خندق په دې جنګ کې ما ته اجازت میلاو شو رسول صلی الله علیه وسلم سید ځه او په دغه وخت کې زما عمر 15 کاله نو د 15 کالو ځوان لګیا دی په جهاد کې او زموږ د 14 کالو په ورکشاپ کې کار کوي او ماشوم د ماشوم ټکي ورته ویل نه وي پکار دغه شان اسامه بن زید رضی ته وګوره رسول وسلم په لښکر باندې امیر کو شام طرف ته روانو او دغه عمر 13 کاله او په دې لښکر کې دننه د ده د امیرۍ لاندې ابوبکر صدیق رضی الله عنه او د ده د امیرۍ لاندې عمر بن خطاب رضی الله عنه او د ده عمر 13 کاله او د لښکر امیر دی دا لښکر به څنګه بوځي جنګ به څنګه کوي دا لښکر به کنټرولوي څنګه د کافرانو سره به خبره څنګه کوي دا ټول کار به اسامه بن زید کوي چې هغه د 13 کالو دی او زموږ د 14 کالو د ماشوم ما لېږلی ورکشاپ ته نو اوس د دې ماشوم کفاره به ما ده او که نه په دې ورکشاپ والا باندې ده والله اعلم د هغې نه بل سوال دا دی چې دا بعض خلک چې دعا وغواړي